سلامونه ونیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو ورونو تاسو معلومات دی چې په افغانستان کې د طالبانو د خوا نه د جنو په مکتبونو باندې پابندي لګېدلې ده او هغې ته د تعلیم اجازه نشي ورکولی د شپږم سیم نه وروسته. نو زما خو دا پیجونه بندېږي را بندېږي. بیا ما د یو بل پیج نه ویډیو کړې ده، لینک مې پاس شیر کړی دی، تاسې کتلی هم شئ. په هغې باندې ما خپل غږ اوچت کړی. افغانانو ورونو زه به نن په تفصیل خبرې کوم. موږ همیشه د خبرو وضاحت ورکړی چې نه موږ د ټولو مولیانو خلاف یو، نه موږ د قاري صاحبانو خلاف یو، نه موږ د جهاد خلاف یو. بار بار دا خبره ځکه کوو چې دلته باید ټاپمار ناستې د واره ټاپې لګوي، د واره وروره په تا د ملحد. او هغه کې د دې خبرو موږ ته پروا نه راځي، ځکه چې زموږ خدای ته موږ ورځو، هغه ته موږ حساب ورکوو. انشاءالله د حق وینا به کوو، د حق خبرې به کوو او حق به مخکې ویو او خپل ولس ته زموږ مبارزه، زموږ کار چې دی زموږ ولس سره دی. ما مخکې څو ځل په دې لایفونو کې ویلې چې زه نه خلقي یم، نه پرچمیم، نه مجاهد یم، نه طالب یم. زه یو افغان، یو مسلمان. دا قدما شوار دی او تر مرګ ورځې پورې به دا وي. زه دا تنظیمونه او دغه پارټیان او دا ما ته معلومات دی چې دا څومره د ناولتیانو نه ډکې دي، دا ټول ما ته معلومې دي. زه په یو تنظیم پورې تعلق نه ساتم او الحمدلله شی په ثبوت رسېدلی. افغانانو ورونو تاسې وکړه چې بله ورځ طالبانو اعلان وکړو چې جنې د شپږم سیم نه وروسته ګنې مکتبونو ته نشي تللی. ډېره د افسوس خبره، ډیره یو داسې خبره چې دا به یو ستر د افغانستان په تاریخ کې به دا لیکل کېږي چې دا څومره غټ خیانت وشو، دا څومره غلط کار وشو. سوال خو دلته دا پیدا کېږي افغانانو ورونو چې وایي زمینه دې ته نه ده برابره. یعنې په افغانستان کې شرعي حکومت دی، د دې په حساب د دې په لاس کې دی، هر څه د دې په کنټرول کې دي، نور هر شي ته شرایط برابر دي، خو د جنکو مکتبونو ته شرایط نه دي برابر. یعنی ما ته دا ووایه چې دا څه پیغام ورکوي او دا کار د چا دی. په دې اول باید موږ او تاسې ماغزه خلاص کړو. دا څوک موږ نه غواړي چې موږ تعلیم وکړو، څوک نه غواړي چې زموږ خویندې میندې په تعلیم یافته شي یا مخکې لاړې شي. ځکه مور چې ده، هره جلۍ چې ده دا یو مور جوړېږي. مور د یو مدرسه ده، مور یو پوهنتون دی، مور یو کالج دی، مور یو مکتب دی. نو چې تا هغه د بې تعلیمه لویه کړې او هغه بې تعلیمه لویه شوې، د هغه بچی نه موشي، نو دا خو ټول تا نسل تباه کړو. اوس دا د افغانانو ورونو چې اوس زه دا بله ورځ مې دا خبرې وکړې چې 400 فامیله د طالبانو په قطر کې اوسېږي. 400 فامیلان د بچیانو سره اوسېږي. امریکا یې مصرف ورکوي، د قطر دفتر یې مصرف ورکوي. دا ټول موږ داسې خبرې کوو چې بغیر ثبوته خبرې نه کوو. نو د هغې ځکه قطر څوک دی؟ خو قطر خو د امریکا ده، د امریکې یو دفتر دی، هلته هیله کړی دی. طالب هم پکې کېنولی او عرب هم پکې کېنولی، دا خو ټول او مجاهد هم پکې کېنولی. هر شي همدغه دفتر دی. د امریکایانو اصلي دفتر چې نن سبا دی هغه د قطر دفتر دی. یعنې د قطر دفتر چې دی دا امریکا ده. یعنې دغلته که څوک ډوډۍ خوري، دغلته که څوک اوسېږي، دغلته که چا بچیان تعلیمونه کوي، یعنې دا وایي چې د امریکې په پیسو باندې کوي او امریکا پې دا کار کوي. اوس هغې ته د زمینه برابره ده چې ستا بچی د امریکني پوهنتون ته لاړ شي، کالج ته دې لاړ شي، مکتب ته دې لاړ شي، خو زما بچی دې په افغانستان کې مکتب ته نه ځي. ستا بچی دې په لاهور کې، په کوټه کې، په کراچۍ کې د بېشماره د طالبانو کورونه دي، هلته دې ستا بچی نه ځي، تعلیم دې کوي، خیر دی. خو زما بچیان دلته په کابل په افغانستان کې دې تعلیم نه کوي. تا خو یعنې هغه شی دی افغانانو ورونو، همدغه د جهاد ټیکهدارانو، دغه لیډرانو په شمشتو کیمپ کې او په بل کیمپ کې به بغیر خولۍ به سړی نه پرېښودلو، بغیر چې ریډو به دې وغږو په ریډو باندې به والې، چې خولۍ به دې نه وسې مهربانه رئیسار به یې کړو، چوکو لاندې به یې کړي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې. مګر موږ ته د هغې اسلام تاسو ته معلوم شو چې بچیانو یې کوم کارونه ونه کړه، لوس لغړ راوواته. هماقه چې بغیر خولۍ به خلک نه پرېښوده. نن د هغې سره د امریکایانو پاسپورټونه، د برطانیې پاسپورټونه سره په یو ځای ته او بل ځای ته چکر وایي، خو زما په بچی باندې تعلیم نه کېږي. آیا په دې باندې چا سوچ کړی چې دا 45 کاله موږ په تورخم کې، په سپین بولدک کې زموږ خویندې میندې باندې پنجابي لاسونه وایي، پنجابي پې لاسونه وایي، پنجابیان. ستاسې غیرت او پښتو همدغه ده. که ته چېرته زما خویندې میندې تعلیم وکړي، ډاکټره شي، د مکتب معلمه شي،
ما ته ووایه چې زما څه ضرورت دی چې زه پنجابستان ته بیا ځم علاج ته او پنجابی زما بېعزتي کوي زما د خویندو میندو دا عکسونه به تاسې کتلي خپله په دې حالاتو موږ تېر شوي وو عکسونه خو پرېږده په تندر دې ولګي خپله په دې حالاتو تېر شوي چې ښځې او سړي دقه شان دي یو بل سره لګېږي او سې مهربانه پاکستان طرف ته ځي علاج ته دا کېږي خو د هغې چا سره فکر نشته خو دلته چې یو خور یو لور یو د دې وطن بچی هغه دلته دغه ته ځي مکتب ته ځي په هغې پسې نظر دی چې ته مهربانه دا خو امقه یو سوچ دی یعنې منفي سوچ دی چې خدای نه خواسته دغه ټولې بېادبي دې مافي ډېره بېادبي دې مافي چې دا ورته ټولې کونیانې ښکاري دا څه رقم خبره ده دا څه رقم خبره ده چې خپله ښځه مې بیا په دغه کې اچولي او سړی ډاکټر پې لاس وایي ته ما ته وایه چې په یو مکتب کې معلمه ښځه وي جنکو ته که سړی معلم یا ښه ده په یو شفاخانه کې ډاکټره ښه وي چې ستا د اولاد بیماري وي او بېادبي دې مافي ستا دغه ټول موږ افغانان دي ستا د ښځې شرمګاه ګوري هغه سړی وګوري که هغه ښځه یو جلۍ وګوري آیا دا سوچ موږ کله دا فکر کړی موږ صرف او صرف دا کم کارونه چې کوو یعنې دا د وحشت دا د هغه زمانې کارونه کوو چې کم ټایم کې به وحشت و ښځو سره به وحشت کېدو بس ښځې دي چې ښځه لاړه بس کفر وشو ټول اسلام یې راوړی سي مهربانه ښځې سره دی ښځه داسې خوځېږي پرده واچوه دا وکړه هغه وکړه او د خدای بندګانو دا تاسې په کم طرف روان استئ دا تاسې څه خوړلي دي موږ وروره مسلمانان یو موږ ته نه د طالب د مسلمانۍ ضرورت شته نه د مجاهد د مسلمانۍ ضرورت شته دی موږ الحمدلله مسلمان هېڅ ضرورت تاسې ته موږ نه لرو موږ هېڅ ضرورت نه لرو چې تا نه موږ اسلام زده کړو یا ته موږ ته اسلام وښیې اسلام که دغه موږ بیا تا ته ښیو تاسو ته بیا موږ ښیو تاسو ته به ویو چې ستا په دې لاس کې دا کلاشینکوف ده دا د امریکني کلاشینکوف ده دا د پردي کلاشینکوف ده نه موږ یو پوچه کم نشو جوړولی دا ته چې په کم موټر کې ګرځې د امریکني جوړ کړی دا کم موبایل چې تا سره دی د امریکني جوړ کړی دا کم لیپټاپ چې ته کاریې د امریکني جوړ کړی دغه جوړ که راته ښځې څه کوې ښځې پرېږده چې روانې وي نو ته ما ته دا وایې چې په یو ملک باندې جاپان باندې اټم بم خطا کو امریکنیانو دومره نسخان یې ونه کړو خو که تعلیم دی د یو ملک نه والې د ښځو نه والې هغه ملک تباه او برباد دی تباه او برباد دی افغانانو ورونو قسم دی چې ړم درکوي افغانانو ورونو ځکه چې موږ د 21مه صدۍ ګورو او زموږ خپل د وطن حالت ګورو زه به نن په ملایان صاحبانو غږېږم زه ډېره بخښنه غواړم چې زه ما مخکې دا وضاحت ورکړو چې د حق علما چې د قرآن د حدیث او صحیح اسلام بیانوي موږ ته د هغې موږ غلامان یو د هغې د خپو خاورې یو او هر څوک چې د هغې ملا مخالفت کوي هغه د قرآن مخالفت دی هغه د اسلام مخالفت دی خو زه تاسو ته افغانان ورونو چې د ټول دنیا کې وګرځي د افغانستان ورته کې ملایان به پیدا نه کړي د قدرت او د چوکۍ شوقین په خدای یقین وکړه چې چېرته ملا دی که نه چې چېرته ملا یې دغه فتنهګر درته ښیم چې په جومات کې فتنه به ده اچولي په حکومت کې فتنه به ده اچولي هر شي کې کار دی تاسې ما ته ووایه چې څومره مولیانې به په افغانستان کې جوماتونه جوړ کړي وښایه راته څومره مدرسې به مولیانو جوړې کړي والله کې 5% یې جوړې کړي ټول ولس جوړې کړي خو د پنجابي ملا چې جمع ورکړي سیده ځي خپل کاروبار سره روزګار سره کار لري زموږ ملا چې جمع ورکړي دلته به ودرېږي خلکو سره به وروره یو د تور نه سپین جوړ کړي د سپین نه تور درته جوړ کړي هر شي کې کار دی تاسې ورشئ چې په دې جوماتونو کې څومره لانجې دي په افغانستان کې په هر ځای کې د مولیانو به دا لانجې جوړې کړي په مدرسو کې سره جنګونه یي د خدای په قرآن هلته پروت دي د دې یو بل سره لاسونه چې دا ویډیوګانې شته دلته تاسو ته دروغ نه ویم نو ته چې ماته یو کار اهلي کار ته وسمه ستا کار موږ داسې نه ویو چې حکومت کې حق نه لري خو هغه سړی حق لري چې په هغه په کار باندې پوهېږي اوس ملا په پوهنتون څه خبر دی ملا په ډاکټرۍ څه خبر دی ملا په انجینرنګ څه خبر دی وکړه دا شي نه وکړه بلکل ملا یې موږ ته مخکې دا وضاحت ورکړو خو خبره دا ده افغانانو ورونو چې افغانستان کې ملا وایي چې منظرما او ټوله زما څه چې زه ویم څه چې زه کوم هغه صحیح دي څه چې زه کوم څه چې دا کوم تاسې ما ته ووایه چې په دې تېر نظام کې د اشرف غني صاحب د جمهوریت و تاسې ما ته ووایه چې د هغې په وخت کې څومره جوماتونه جوړ شوي ما ته وښایه چې د افغانستان په تاریخ کې چا دومره جوماتونه جوړ کړي څومره چې اشرف غني صاحب جوړ کړي څومره مکتبونه چې اشرف غني صاحب جوړ کړي تاسې ما ته وښایه چې د افغانستان په تاریخ کې چا جوړ کړي زه مخالفت بېل شی دی دا حقیقت خبرې دي چې زه تاسو ته ویم دا حقیقت خبرې چې زه تاسو ته ویم ته اوس ما ته ملا ویې چې ته د اشرف غني غونته کې مکتبونه جوړولی شي د هغې غونته کې جوماتونه جوړولی شي او بیا هغه ورور اشرف غني کافر ته مسلمان هغه د اسلام خلاف او ته د اسلام دغه مرګړی نو خبر دا ده چې
هو ته خدای په لحاظ واني نور بس کوي دغه پردي بچي مړه کړه تاسې ما ته ووایه تاسې ما ته ټول پردي بچي په دې شینو په همدې یو بل سره سره اچولي دي دا کم میسج تاسې ورکوئ دا کم زما په خبره وانې زه یو خبره کوم چې زما په خبره وانې چې د خپلې مور پلار او د افغان مور پلار نه پیدا کاغه طالب یو که غیر طالب زما په خبرو پوهېږي ما سره طالبانو ډېر میسجونه پراته دي ما ته چې ته ټول حقیقت خبرې کې او په لیفونو کې هم تاسې کتلي چې زه ورغلی یم څومره احترام څومره خبرې ورسره کړي ځکه چې زه د ولس غږ یم زه د ولس اواز یم ما قسم دی چې تاسې ورشي د جنرال مبین اخرنی لایف چې دا کله د افغانستان ته دی راځي ما ورسره خبرې کړې د هغې نه مخکې یو 2-3 میاشتې مخکې ما زما دا ارمان دی چې زه کابل ته لاړ شم په هوایي میدان کوشم په یو لاس کې مې ملي اردو والی په بل طرف ته مې طالبي ما دا ویډیو کړې ده چې یاره زما وس رسېدی ما د افغانستان طالبان هم رایسته او عام طالبان او د ملي اردو والا مې ټول رایسته چې د مرګ نه بچ شي ځکه دا جنګ پردی دی دغه پردی دی ما دا خبرې مې کړې دي چې یاره دغه جنګ چې دی دا د چوکۍ جنګ دی اوس موږ په جهاد خبرې نه کوو خو دلته که کافر وي او که نه په افغانستان کې دلته ورور صاحب مهربانه دا جهاد روان دی دا 45 کاله خو دا غوي نه دغه ټول تاریخ مې تاسو ته ولسه په دې مخ کې ایښی دی که زما یوه خبره دروغ خو تاسې ما ته ووایئ د جهاد خلافېدل خو د قرآن خلافېدل دي خو دلته که د اوس بل جنګ به شروع کېږي زه تاسو ته دا خبره کوم نن ما یو ویډیو کته یو طالب دی طالب ګیس ورسره دی او پخوانی رینجر چې د اشرف غني صاحب د حکومت نه پاتې دی یا د امریکایانو نه پاتې دی هلته ملي بیرغ ټاپه ده پې داسې هغې ته ګیس نیولی دی او هغه د ملي بیرغ ترې رالرې کوي نو طالب جانه چې ته دا ملي بیرغ رالرې کوې دا خو کلمه ده دا خو زموږ ملي بیرغ دی خو که ته څومره نرې دغه رینجر هم اوس د امریکایانو نه پاتې دی نو د افغانستان ملي بیرغ سره چې کلمه پې لیکل شوې هغې سره د دشمني ده او د امریکایانو رینجر سره د مینه محبت دی په هغې کې ګرځي راګرځي آیا دا ستا اسلام دی آیا دا ستا افغانیت دی آیا دا ستا انسانیت دی ملي بیرغ موږ افغانان یې نه منو اوس ته په زور باندې دا ملي بیرغ په موږ منې اوس ته د افغانستان کې به بیا 2 رقمه بیرغ کارول کېږي دا به واحد ملک وي چې ستا بیرغ به ټیک ده ستا بیرغ به د زور بیرغ وي پارک به دې لګولی خو زموږ ملي بیرغ چې دی که موږ په هر هېواد کې اوسېږو موږ ستا بیرغ نه منو په ملي بیرغ باندې بیا به دا به تا ته ګرانېږي موږ ته ګرانېږي نه ولس ته ځکه د ولس زور چې دی د خدای زور دی او هر چا چې د ولس سره ښکار اړم کړی هغه خدای تباه او برباد کړی ځکه چې ته زموږ ملي شی نه منې افغانان ورونو په دې مخکې ویډیو وکړه چې طالب موږ مخالفت نه کوو د نظام موږ د نظام ملاتړي خلک یو دا زموږ خبرې چې دي دا د نظام د اصلاح دپاره دي دا د منفي تبلیغات نه دي دغه د حیات نه یم چې سیا مهربانه چې هر شي ته د طالب زنده‌باد ویم ما په اشرف غني هم نیوکه کړې ما په طالب هم کړې ما په هر په زورواکه په جنګسالارو دا ټولې ویډیوګانې زما پرتې دي خو طالب څه کوي د جنکو مکتب نه مني ملي بیرغ نه منم ملي سرود نه منم لویه جرګه نه منم انتخابات نه منم غازي امان الله خان نه منم استقلال ورځ نه منم نو ته څه شی منې بیا خو ته افغانان نه منې دې خو دا معلومیږي چې همدغه 50,000 هستئ که 60,000 هستئ که هر څومره هستئ یعنې تاسې ته ځانونه مسلمانان هم ښکاري افغانان هم ښکاري او دا نور هسې ورور اوبو راوړي افغانان ځکه چې ملي بیرغ تا ته ښه معلومات دی چې ملي بیرغ د یو اتفاق د یووالي نشاني ده تاسې 9 کې 9 کې راغلی تاسو ته موږ ویل تاسې به ډېر شیونه زده کړي تاسې چې اول لاړې تاسې اول په ملي بیرغ باندې خپل افغانان وروڼه هم شهیدان کړه خو د پاکستان په بیرغ باندې هم چې یو طالب لرې کړی و هغه هم د وظیفې نه لرې کړو یعنې دا دروغ دي دا خبرې که دا رښتیا دي د پاکستان د سفیر څه کار دی چې زما په افغانستان کې ګرځي څه کار دی پاکستان ما په رسمیت ونه پېژني او سفیر یې نه نیغ کېږي دا د چا زوی دی چې دلته راځي کله په جلال آباد کې ورته لونګۍ په سر کې خدای هم لاسونه مات کا کله ورور صاحب مهربانه بیرغ راوچت کړي کله یو ځای کې ولاړي کله بل ځای کې ولاړي او د ټولو نه غټ زیاتیا چې کړی دی طالبانو سره همدغه پاکستان کړی د ټولو نه زیات وحشت او بېعزته کړي چې د امریکایانو دومره نه دي بېعزته کړي چې همدغه تورمخي پنجابک همدغه د سفارت اوس په کابل کې دی پاکستان همدغه بېعزته کړي همدغه بېعزتي ور اړولې ده
45 کاله کېږي دا ما لر او بر افغان وژني، ما ټول تباه کوي، او داسې مهربانه د پاکستان سفیر ډر داسې منډه او داسې منډه. خدای دې د غسا غنمو سره په لارۍ د پاسه کېنوئ او ویست یې دغه ته ولېږئ، پنجابک ته یې ولېږئ. هغه غسا غنم چې دله درکړي، هغه غسا غنم د هماغې غنمو د لارۍ د پاسه یې دغه کېنوئ سفیر، او ورته زه ورکېږه هلته ته څه شی کې؟ دلته خو د افغانانو احساساتو سره لوبې ته کې. موږ دا نه ویو چې هلته امریکې ظلم نه دی کړی، موږ دا نه ویو چې امریکې دلته وحشت نه دی کړی، دلته هر شی موږ په پریکار پراته دي، موږ دا ټولې خبرې کړي، خو موږ دا ویو چې پاکستان ما سره کم کومک کړی، څه شی کړی ما سره، بغیر د خیانت نه، بغیر زما د تباهۍ او بربادۍ نه، بغیر زما د وژلو نه، بغیر د پلانونو نه چې دی ما ته لري. همدغه پاکستان دی که بله ورځ دلته دا خبره مې یاد ساته، د دې مسؤلیت به بیا طالبان حکومت ستاسې وي. که دلته د پښتو د پارسي جنګ وننښتو او د افغانستان د ماتولو جنګ وننښتو، نو دا لایب زما یاد ساته. دا نن تاریخ هم درته ویم، نن تاریخ دی تقریبا شپږویشتم تاریخ دی د درېیمې میاشتې او 2022 کال. دا راته ویمه چې دلته به دا جنګ نښلي. ولې چې تاسې هغه شیونه کوئ چې خپله ولس راپاروئ، په بیرغ ولس راپارېږي، په مکتب ولس راپارېږي، په نورو ډېرو ملي سرود باندې ولس راپارېږي، او هغه ټول کارونه تاسې هغه کارونه کوئ چې د دې ولس په خلاف واني. تاسې دوه مولیان هلته کېنولي، د هغې منئ او زموږ د ولس نه منئ. ولې دا موږ اوبه راوړي، ولې دا وطن زموږ نه دی، دا وطن تاسې دی. څه خبردار افغانانو ورونو چې موږ نیوکې بالکل او موده مخکې ما ته لیکلې، ما یو څو ویډیوګانې ډکې کړي، ما ته وایي ته طالب شوی، بعضې راته ووایي ورور زه طالب نه یم، د طالب ښه شی نه ستایم او غلط شی نه واني، دغه شی نیوکه کوم. طالب دغه ملي بیرغ چې نه مني، دا طالب ځان ته جنګ ته خلک دغه کوي راپاروي. طالب چې د جنکو مکتب نه مني، دا پوه شه چې خلک طالب خپله د دې نظام دشمن دی. موږ په تیر نظام کې همدغه چغې والې چې دغه جنګ سالاران، ټوپک سالاران، دغه غصبګر، دغه وطن فروشان، دغه د نظام دشمنان دي، طالب دشمن نه دی. یو ځل نه، دا مې کوم 50 ځل دا خبره په لایفونو کې کړې ده، 50 ځل مې کړې چې دا نظام ماتېږي یا دا نظام د منځه ځي، د اشرف غني صاحب د دې ذمهوار به دا ټوپک سالاران او جنګ سالاران وي. ځکه هماغې همدغه کارونه کول چې انجام یې دا شو. دا بعضې موږ ته ولیکي، هغه خو په دې لیکلو مې کولو زموږ پروا نه راځي چې وروره صاحب مهربانه ته خو وطن ته راشه. یا دا خبره ګلخان ډېره کوي، نو ګلخانه وزیر ګیلمن چې وزیر ګیلمن تاسې هغې ته هم دا لیکل چې ته وطن ته راشه، اوس یې په همغه کراچۍ کې د افغانستان بیرغ اوچت کړو. ته خو څه وکړه ګلخانه، ته په سعودي کې ناست یا په ملیزیا کې ناست یا په دوبۍ کې ناست، اختارونه خلکو ته مه ورکوه، خپل د بچیانو غم دې وکړه، ته خپله ځان د غلامۍ نه خلاص کړه. نو خبره دا ده چې نه موږ بمباري په چا کړې ده، نه موږ ټوپک سالاران یو، نه موږ څوک وجلي دي، خلکو ټانګونو پسې راښکلي، بمباریان یې کړي ویلې، غټ بمونه پې خطا کړه. هغې سره حساب کوئ، بیا موږ ته دا شی نه لیکئ. د هغې سره حساب وکړئ چې په زرهاو جریبه ځمکې د افغانستان غصب کړي دي، دلته خلک وجلي، دلته د امریکایانو نه مخکې وروسته به همدغه روان و، اوس هماغه ستاسې په خوا کې ناست دي. موږ د امریکایانو انډیوالي نه ده کړې، موږ په هغې هم نالت ویلې. موږ 3 کاله مخکې دلته په بروسل کې، په بلجیم کې د مظاهره کړې ده، هغه عکسونه ما شیر کړي دي چې د افغانستان ماشومان زخمیان شوي دي او بمباریانې پې شوي، هغه عکسونه ما دلته نشر کړي دي، څو ځل مې هغه ویډیوګانو کې هغه ورکړي. موږ 3 کاله مخکې خبره راته کوو، موږ حیاتي نه کوو چې حیاتي کوو، موږ په افغانستان په خلکو باندې زړه خوږېږي، بیا به هم پرې خوږېږي او بیا به هم د ولس لپاره موږ خپله مبارزه جاري ساتو. افغانانو ورونو یو خبره کوو چې د خیري ټولنو چې په افغانستان کې د روژې دپاره یا نور دغه کارونه کوي، داسې نه یم چې دا خیري ټولنې ټولې خرابې دي، ښه او خراب په هر شي کې وي ورونو، خو ډېره توجه باید چې ستاسې هلمند ته ډېر کومک باید ستاسې هلمند ته. ټول افغانستان موږ دپاره دغه لري، خو هلمند ډېر غټ شهیدان ورکړي، هلمند باندې ډېر سخت وحشت شوی، هلمند ډېر سخت بمباري شوی. د هلمند سره کومکونه وکړي، هلته کومکونه دومره نه رسي، او کم بعضې طالب چارواکي چې کوي د ټول نه خیم، خو هغې کې مرور خپل ملګرو ته ورکوي، حق طالبانو یا حق ولس ته نه ورکوي. کم چې د امریکایانو په وحشت کې هغه هغلته شهیدان شوي وو، د هغې کونډې یتیمان پاتې دي. نو دغې ته باید تاسې توجه وکړئ چې هلمند کې هغه شاندې کارونه نه کېږي کم کارونه چې په نور ولایتونو یا په کابل او په دا کېږي، ځکه ډېر ځپلی شوی چې دی هغه قندهار دغه طرف ته او هلمند دغه طرف ته نه یم تللی، ما ته دومره معلومات نشته، خو دومره معلومات لرم چې هلمند ډېر زیات کړېدلی دی، هلمند کې ډېر زیات کونډې یتیمان دي. نو دغه د روژې
روژې میاشت ته تاسې خپل کومکونه ټول افغانستان سره وکئ، خو خصوصا د هلمند په باره کې درته زه وایم چې خامخا کومک وکئ چې هلته ډېر زیات دغه غریبانان پراته دي، هلته ډېر زیات کونډې یتیمان، هلته دا 20 کاله وحشت شو ډېر په همغه وانې هغه د جنګ یو محاذ و. نو تاسې باید هغې ته توجه یې دغه خیریه ټولنو ته ویم همدلته په کابل یا په ننګرهار کې نیغ نیغ مه کېږئ، یا په خوست کې نیغ نیغ مه کېږئ، یا په هرات کې نیغ نیغ مه کېږئ، هغه طرف ته لاړ شئ، د خدای بلا کونډې یتیمان دي هغې سره کومک وکئ، هغې سره مرسته وکئ. او که ماته کوم ثبوت په لاس راغله چې تاسې پکې غلط دغه کوئ بیا زه ګوره یو نه معاف کوم، ځکه ما راته مخکې ویل چې زما اواز چې دی انشاءالله د ولس اواز دی، زه به بیا دلته په میډیا باندې غږ اوچتوم او بیا به ستاسې خبرې دلته کوم چې یاره دا خلک دغه نه کوي. نو خبره دا ده افغانانو ورونو چې زمونږ همدغومره لایپو د تعلیم په باره کې موږ به خپله مبارزه جاري ساتو او تر څو پورې چې دغه جونې بېرته مکتب. او زه خو دا دغه کومه چې ګورئ زمونږ بچیانو، زمونږ لورګانو، زمونږ خویندو دا ستاسې حق دی. که چېرته دا حق تعالی طالب بېرته در نه کړو او بېرته مکتبونو ته تاسې ستانې نه شوئ او بېرته مکتبونه د زنانو یا د جنکو شروع نه شو، نو د اختر نه پس تاسې حق لرئ چې مظاهرې وکئ، ستاسې اواز به موږ بدرګه کوو او ستاسې خو به هلته مظاهرې کوئ په افغانستان کې. او انشاءالله دا د سره زموږ وعده ده چې په اروپا او په نور ځایونو کې به ستاسې دپاره موږ مظاهرې کوو، ځکه دا زما د وطن سوال دی، دا زما د وطن د آبادۍ سوال دی، دا زما د یووالي سوال دی. خو زه دغه مولیانو صاحبانو ته ویم چې بد په دې چوکۍ باندې ډېر مه نازېږئ، خدای ته وګورئ د افغانستان هغه خلکو ته وسپارئ چې کار اخلي کار ته وي. دا وروره صاحب مهربانه چې ته یو شی نشي کولی دا په دې دغه نه کېږي چې صاحب مهربانه تا ماته پډګی والی، زه پډګي ته هم ستا احترام لرم، ستا ګیرې ته هم احترام لرم، خو خبره دا ده چې دا د وطن خبره ده. که نه کېږي دنه یو سیر ته شه او د یو طرف ته شه. افغانانو ورونو دلته چې څوک جهاد وکړي هغه وایي مینځرما او ټوله زما. تاسې په خدای یقین وکړئ همدا کار مجاهدین هم کوو، همدا کار خلقیان هم کوو. دا زما خبرې اوري 80 اویا زره دا خبرې زه تاسو ته دویم درېیم ځل ځکه کوم چې ستاسې ماغزه خلاص شي. ګوره 80,000 او که 50,000 که څومره خلقینو دلته راله هغې غوښته چې خپل فکر یا خپل سوچ یا خپل چې د دې کوم پروګرام دی هغه په دې ټول افغانستان باندې عملي کړي او د افغانستان ملي بیرغ یې خوا کړو. ختم شو که ختم نه شو. مجاهدین هم همداسې وو، 1 لک که 2 لک فرعونان یې ځانه جوړ کړي وو. که سلام به دې وانه چې ورور رانیوې والی بیا د پردي عزتونو سره لوبې کولې، بیا د بې د ما پیالکانې ساتل، د خلکو خویندې نه میندې راوستې بېګانه بیا واده د به تې ښځه راوسته. هر رقم وحشت یې کوو. د افغانستان تیاري لیلام کړي، د هر رقم آرامیتوبونه یې وکړه، هغه د انجام یې وکړه، د آیسا بیرغ یې راوړی په کابل کې یې لګولی. نو موږ د افغانستان په ارګ باندې چې درې رنګه بیرغ نه وي موږ بالکل هغې بیرغ ته د افغانستان بیرغ نه وي، هغې ته به بیا موږ شاور ټاکو چې دا د افغانستان بیرغ نه دی، دا د نورو ملکونو بیرغ دی. او دا مې واورئ چې خلک دې ته مه مجبوروئ چې خدای ناخواسته د افغانانو په منځ کې داسې دغه راشي چې یو به د یو بیرغ سیزي بل به د بل بیرغ سیزي. د درې رنګه بیرغ باندې هم کلمه لیکل شوې ده زموږ ملي بیرغ دی، زموږ وجود دی. او د طالبانو بیرغ چې دی هغه د فتح بیرغ دی، د فتح بیرغ دی، د تنظیم بیرغ دی. موږ یې مچ کوو. خو دلته به داسې خلک راځي افغانان ورونو دا خبره زما ښه په غور واورئ چې یو به راځي د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ به سیزي، بل به راځي د طالبانو بیرغ به سیزي. دلته به موږ خپلو کې سره په جنګ اچوي او دا به هغه خلک وي چې نه یې افغانیت منلو نه یې زموږ درې رنګه ملي بیرغ منلو، خو نن به دا کار کوي ځکه چې زموږ احساسات راوپارئ او دغه شانې طالب موږ ته کنځلي وکړي یا موږ طالب ته خدای ناخواسته کنځلي وکړو. د طالب مور د ملي اردو والا مور دا زموږ مور دی، دا زموږ مور ده. پوه شئ د ملي اردو والا پخوانی د هغه خور او د طالب خور دا زموږ خور ده. دې باندې ځان پوه کړئ په دې خبره. دلته به اختلافات کوو خو دلته ګوره دشمن ډېر دسیسې روانې کړي. دلته به تاسې پوه شئ د روژې نه وروسته چې څه به افغانستان کېږي. خدای دې ټکم نه کوي، خدای دې په افغانستان کې نور نه وي نه تویه. موږ د جنګ بالکل مخالف یو، خو زه طالب ته ویم چې زما ملي بیرغ نه مني، چې نه مني زما زه هېڅ نه منفي تبلیغات کوم، نه منفي خلکو سره ودرېږم، نه منفي خلکو په لاره ځم. خو دومره ویم چې خدایه طالبه چې سبا له دې حکومت ختمېږي خدای ستا بېګاله دې د حکومت خدای ستا ختم کړي. د زړه نه مې راته ازار کېږي ځکه چې زه په دې درې رنګه ملي بیرغ باندې خفه کېږم. دا بیرغ نه د اشرف غني صاحب دی، دا بیرغ نه د کرزي صاحب و، دا نه د امریکایانو، دا د افغانانو د ملت بیرغ دی. دا ستا د پلار نیکه بیرغ و، دا زما د پلار نیکه بیرغ دی. دا د دې خوا کول د افغانانو تبعي ده.
نو دغه ملي شیانو ته باید ستاسې فکر او سوچ وي. افغانانو ورونو زما همدغومره لایپو روژه را روانه ده. ما مخکې مې ویلی چې د خپلې مرستې د افغانستان سره چې څومره هم د وسه کېږي ویې کوئ خپلو خپلوانو سره، خو هلمند جان مه هېروئ ځکه هلمند جان باندې ډېر اور تېر شوی دی او دغه خلکو زموږ طرف ته سترګې دي. نو الله تعالی دې وکړي چې دغسې بل افغانانو ورونو د کرکټ په باره کې به انشاءالله زه خبرې کوم ځکه د ملي بیرغ مسله چې ده دا هم د کرکټ پورې تړلې ده. نو دا یو ډېر دغه یو بل رقم موضوع ده. بیا تاسو ته انشاءالله په بل لایف کې وایم. اوس نه غواړم چې تاسو داسې منفي خبرې وکړم یا منفي دغه وکړم. نو زمونږ انشاءالله مبارزه به هم په مکتبونو باندې وي، هم ملي بیرغ به وي. زمونږ فیصله دا ده چې زمونږ ملي بیرغ درې رنګه بیرغ دی. درې رنګه بیرغ ولس فیصله کړې ده. ولس که په انتخاباتو وي که په لویه جرګه الان کې دې یو شي ته هم ضرورت نشته. دې یو شي ته او دا ډېره د شرم خبره ده چې افغانستان ته د یو تنظیم راځي او هغه د ملي بیرغ خوا کوي او د خپل تنظیم بیرغ دې لګوي. دا رواج باید موږ او دا سیستم باید موږ ختم کړو. زه درته یو خبره کوم افغانان ورونو چې دا هر حکومت راشي ډېر ګرم وي، ډېر اوس طالبان هم ډېر ګرم وي. دا شپږ اته میاشتې بیا به ته معلومات وشي وروسته به د اختلافات او نور مسایل به ټول مخې ته به راشي. دا ټول شیونه به تاسې وګورئ. د مجاهدینو حکومت ته زه لاړم جلال آباد ته یو خبره ته کوم بیا سر لایف بندوم. زما کار مې دی خولیم شوم موټر کې دننه ناست یم. د مجاهدینو حکومت ته زه لاړم د پېښور نه او په د چارای مرسون سره یو د نارنجانو باغونو زما چا کره شپه وه خو مشکلات هغې وخت کې دومره دغه نه و سهولتونه نه وو. نو بېادبي د ما په تشناب ساره ګشت ته لاړم. چې لاړم نو هلته زه یو دغه هم را سره و د خپلوان هم را سره و. نو هلته خو صادر خلک به ځانه چې په نارنجانو کې نور خلک هم هلته کېناسته زه هم کېناستم چې ګورم شاته مې سي مهربانه کلاشینکوف والا ولاړ دی. پسې خدایه څه چل دی؟ خو زه راپاسېدم ما چې څه چل دی؟ وایي تا ته معلومات نشته چې دلته میتې دې بندې دي. نو ما ورته وویل چې میتې دې بندې نو اوس میتې دې موږ چېرته وکړو؟ اوس د خلکو کره هم دومره سهولت نشته. ویل قماندان صاحب دې غواړي. نو قماندان صاحب ته چې زه بیا بوتلم هلته چې ورغلم سي مهربانه قماندان صاحب وایي کوم ځای نه راغلی یم دغه شان دي پېښور ته خو داسې مېلمه یم مالې دا خو نه یم دغه راغلی یم مال قماندان صاحب اوس تاسې تشناب نه جوړوئ نو موږ چې دا ولس چېرته لاړ شي؟ نو خبره دا ده چې دومره ګرم و چې خلک امتیاز ته هم نه پرېښود او خپل تشناب دغه اوس نن موږ دنیا درې ستر قدرتونو ته ماته ورکړې ده خو د یو کوی سر موږ نشو پټولی په افغانستان کې. د یو کوی سر موږ نشو پټولی. او یاد ساتئ چې په زه به په ورور باندې داسې مبارزه کوم ستاسې په مرسته باندې. دا ورور نه دی دا خرڅول دي خور لور. په دې باندې به انشاءالله زه په طالبانو هم غږ کوم که چېرته د دې شریعت به معلوم شي د دې هر شی به معلوم شي چې دی په دغه ورور باندې چې ښکاره خرڅول دي په دې باندې به انشاءالله زما اواز اوچتېږي او په دې باندې به زه داسې خبرې نه کوم. زه به د قرآن او د حدیث په رڼا کې خبرې کوم. داسې د ځانه خبرې به نه کوم. حوالې به ورکوم تاسې ما ته په اسلام کې وښیوئ چې ورور شته دی که نشته. انشاءالله په دې باندې به زما وایي ځکه زموږ په سعودي په دوبۍ کې ځوانان هم زاړه شو تباه او برباد شو. هلته د یو واده پیسې نشي برابرولې. دې شیانو ته پام نه دی چې لور خور خرڅېږي په سواره کې ورکول کېږي خو د مکتب نه یې منې کومه. دا تاسې ښکاره ده. دا تاسې ماته وایي افغانانو ورونو چې په دې زما په دې خبرو لږ سوچ وکړئ. زما خبرې د نظام د ملاتړې دي. ګورئ ما په ملي بیرغ باندې دغه وکړه مبارزه د خوست والي په خلاف باندې. تاسې ماته وایي چې خوست والي صحیح که زه صحیح وم. زما خبرې د شریعت په مطابق وي د نظام د ملاتړ وي د افغانستان د یووالي وي او د خوست د والي خبرې چې وي هغه بالکل پردۍ خبرې وي هغه غیر شرعي وي د نظام په خلاف باندې. هېڅ والي حق نه لري چې په خلکو دا ووایي چې یاره دا بیرغ دلته مه ودروه. هېڅ والي حق نه لري چې هغه د خلکو سرونه او دغه کلکې او برېتې نیمې ووایي او بیرغ ورته خوله کې ورکړي. او که دا کار د مجاهدین هم کړی خو دا د والي مسؤلیت دی چې هغه مجاهدین په مابس کې واچوي. د پاکستان بیرغ راته نیغ کې او زما خپل ملي بیرغ باندې زما افغانان د هغې کړی او د هغې سرونه پرې او خوله کې ورته ورکړي. خیر خو یو سي موږ څه ماشومان خو نه یو. په الله سپاره ښه وخت ولرئ ښه روژې که وخت انشاءالله بیا به هم لایف راځو. هلمند هېر نه کوئ په خپلو امدادونو کې کومک